بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو پښتنو ورونو او درنو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ جوړ وئ او د صحت جامې مو پر تن وي. ګرانو پښتنو ملګرو، په یوټیوب کې د مسلم پښتو ټي وي پر نوم زموږ نوی چینل جوړ شوی دی. تاسو یې حتما در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ هره ویډیو تر تاسو در ورسیږي او انشاءالله چې په دې کې موږ تاسو ته هر اړخیزه معلومات خپروو. دغه ټولې زموږ د چینل ویډیوګانې دي، تاسو یې حتما وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. مسلم پښتو ټي وي مو هیر نشي. ګرانو دوستانو، نننۍ ویډیو مو په دې هکله ده چې څنګه کولی شو چې د فیسبوک ملګري یا فرینډز پټ کړو ترڅو د فیسبوک نورو ملګرو ته ښکاره نشي. نو لومړی به لاړ شو فیسبوک ته. فیسبوک کې به چې دی په دغه پاس درې کرښو باندې کلیک وکړو، لاندې به راشو، سیټینګ پریویسي به ووهو، بیا په سیټینګ باندې کلیک وکړو. تاسو ګورئ دوستانو دلته مختلفې آپشنې راغلي، لاندې به راشو، بیا به یو ځل په پریویسي سیټینګ باندې کلیک وکړو. دلته مختلفې آپشنې راغلي، دلته لیکلي دي دوستانو who can see your friend list. په دې به کلیک وکړو. دلته لیکلي دي دوستانو public friends only me. که تاسو غواړئ چې ستاسو د فیسبوک ملګري ټولو ته ښکاره شي او ټول یې ګوري، ستاسو د فیسبوک د ملګرو نه بغیر، یعنی هر څوک یې ګوري، نو تاسو په پبلک باندې کلیک وکړئ ترڅو ستاسو ملګري د فیسبوک هر چا ته ښکاره شي. او که غواړئ چې نه، ستاسو د فیسبوک ملګري صرف ستاسو د فیسبوک فرینډز ته ښکاره شي، ستاسو د فیسبوک ملګري یې وګوري، نو بیا په فرینډز باندې کلیک وکړئ. دلته به چې دی په فرینډز کې باندې چې کله ټیک مار راغو، نو ستاسو د فیسبوک ملګري به ستاسو فرینډز یعنی خپلو ملګرو ته ښکارېږي. او که غواړئ چې هیڅ څوک یې ونه ګوري، صرف تاسو ته ستاسو د فیسبوک ملګري ښکاره شي، نور هیڅ چا ته ښکاره نه شي، نو بیا په آنلی مې باندې کلیک وکړئ. نو ستاسو ملګري به دلته بند شي او نور به هیڅ چا ته نه ښکارېږي. ګرانو دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې وي حتما یې لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ.